د 1802 کال د نومبر پر 9 نیټه یوه لویه سمندري بیړۍ چې نوم یې میري سیلیسټ و د امریکا له نیویارک ښار څخه د ایټالیا پر لور د سفر لپاره چمتو شوه. په دې بیړۍ کې یوازې 10 کسان سپاره وو. د بیړۍ کپتان بنجامین بریکس، د هغه میرمن سارا، د هغوی 2 کلنه لور او نور د بیړۍ کارکوونکي پکې شامل وو. په دې بیړۍ کې ټول اړین توکي بار شوي وو. د هغه وخت سمندري سفرونه ډېر خطرناک وو، نو که کومه بیړۍ به په سمندر کې ورکه شوه بیا یې موندل ډېر سخت وو. خو د میري سیلیسټ له روانېدو یوازې یوه میاشت وروسته د دسمبر پر 5 1802 یوه بله سمندري بیړۍ چې نوم یې ډي ګراسیا و د پرتګال څخه د ایرلند په لور روانه وه. د دې بیړۍ کپتان د سمندر پر سر یوه عجیبه صحنه ولیده. دا یوه بله بیړۍ وه چې یوازې وه او په بېساري ډول سره حرکت کاوه. دا هماغه میري سیلیسټ وه، هغه بیړۍ چې یوه میاشت مخکې له امریکا څخه ایټالیا ته روانه شوې وه. کله چې د دې بیړۍ کپتان د میري سیلیسټ دننه وکتل حیران شو. د بیړۍ ټول سامان، خواړه او اوبه چې د 6 میاشتو لپاره یې بسنه کوله موجود وو، خو 10 واړه کسان ورک وو. په بیړۍ کې داسې هیڅ نښه نه وه چې وښیي په دې بیړۍ چا برید کړی. لایف بوټ یعنې ژغورنیزه کښتۍ هم نه وه. داسې ښکارېده چې خلکو هڅه کړې چې ځانونه وژغوري، خو له چا څخه او ولې؟ دا له سمندري تاریخ سره تړلې له تر ټولو سترو مهماګانو څخه یوه وه. که پر دې بیړۍ برید شوی وی نو د هغې قیمتي سامان به لوټ شوی وی، خو ټول شیان هماغسې پاتې وو، لکه ساعتونه، جامې او پیسې. دا بیړۍ له کوم طوفان سره هم نه وه مخ شوې، ځکه هر څه پکې سالم وو. نو بیا دا 10 کسان چیرته ولاړل؟ یوه بله حیرانونکې خبره دا ده چې د میري سیلیسټ تاریخ هم پورې سره و. د دې بیړۍ مخکینی کپتان پکې ناڅاپه مړ شوی و او دا بیړۍ له یوه بلې سمندري بیړۍ سره هم ټکر شوې وه. دا ډول ډېرې پیښې له دې بیړۍ سره تړلې وې. پلټونکو وویل چې داسې هیڅ شواهد نه وو چې وښیي هغه 10 کسان له بیړۍ وتلي دي. ځینو خلکو دا هم وویل چې کیدای شي کوم سمندري بلا یا حیوان پرې برید کړی وي او مسافر اړ شوي وي چې وتښتي. ځینو دا ګمان کاوه چې ښایي د بیړۍ دننه چاودنه شوې وي، خو د چاودنې هیڅ نښې نه وي موندلې. بله نظریه دا ده چې ښایي د طوفان له ویرې مسافرو پریکړه کړې وي چې د ژوند ژغورنې کښتۍ وکاروي، خو هیڅ کپتان به دومره لوی خطر ونه مني په داسې حال کې چې بیړۍ پوره سالمه وي. وروسته دا بیړۍ هم ورکه شوه. 2 کاله وروسته ځینو قبیلو ادعا وکړه چې دوی دا بیړۍ موندلې، خو تر نن ورځې هیڅوک نه پوهیږي چې میري سیلیسټ اوس د اطلس سمندر لاندې په څه حالت کې ده. په اطلس سمندر کې سلګونه سمندري بیړۍ ورکې شوي دي، خو د میري سیلیسټ کې سره تر نن ورځې پورې خلکو ته حیرانتیا وربخلي. هغه 10 کسان چې ورک شول هغوی سره څه وشول؟ هغوی چیرې لاړل؟ لا هم څوک نه پوهیږي.